نایب وایي کله چې میکسویل آوټ کړه او کیچ چې نور ونیوه نو که تاسې فکر کړی وي اکشن کې ما لاسونه پورته کړل یو ور مې پورته وکتل او بیا مې ښکته وکتل په زړه کې مې شک شو چې یاره نور کیچ نیولی وي او که نه ما ته هغه بل کیچ را په یاد شو خو نور ماشاءالله ډېر ښایسته کیچ ونیوه او همداشان ګلبدین نایب وایي یو کپتان وي چې ټول ټیم اداره کوي او یو لیډر وي چې هغه ټول سټاف اداره کوي راشد خان هم لیډر دی او هم کپتان ځکه چې هغه هم ټیم اداره کوي او هم ټول سټاف کله وخت چې راشد خان له موږ سره په لوبډله کې نه وي یا سفر او یا هم په کوم لیګ کې وي نو بیا موږ ټولو لوبغاړو ته مسیج کوي او ورته وایي که تاسو سبا په سکواډ کې هم نه یاست نو تاسې ټول داسې تمرین وکړئ چې فکر کوئ سبا لوبه کې زه هم یم یعنې د راشد خان په ټولو هر وخت ډېر پام وي او ټولو ته تل او همیش مثبته انرژي ورکوي ګلبدین نایب وایي په 2023 نړیوال جام کې زه له لوبډلې سره وم خو زه یې په ریزرف لوبغاړو کې ورکړی وم هغه درد زما نه هېرېږي چې کله مو استرالیا څخه ماته وخوړه ځکه هلته موږ ټولو به ډېر وژړل نه یوازې زموږ د لوبډلې هلکانو بلکې هلته له موږ سره هندي کارکوونکي وو هغوی هم ټول را سره خفه وو یو هندي له موږ سره و موږ ورته دادا ویل هغه بیچاره هم ژړل کرکټ دی هر څه پکې راځي خو موږ ټول دې ته خفه یو چې زموږ په غېږ کې لوبه پرته استرالیا وګټله همغه درد همغه غچ مې په زړه کې و او الله تعالی هم هغه چانس ماته راکړ او په ښه جوش او جذبې سره مو په ګډه ټولو استرالیا ماته کړه